بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مینوالو، زه بلال حمزه ستاسو ستاسو ملګری د سټوډیو کورس 5 نمبر ویډیو سره حاضر یم او ان شاء الله دا زمون اخیری ویډیو ده. کومو مینوالو کومو ملګرو چې زمون رستنی ویډیوګانې نوي کتلې، سوري اواز چې کوم اواز برابر دی، کومو مینوالو چې زمونږ رستنی 1 2 3 4 ویډیو نی کتلې نو مهرباني وکړئ تاسو لومبې هغه ویډیوګانې وګورئ، زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او بیا راځئ 5 نمبر ویډیو ته. انشاءالله په دې ویډیو کې موږ چې کوم ریکارډنګ کړی وي نو په هغې باندې به مختلف افیکټس لګو. تاسو ته ما مخکې ویلي چې افیکټس یو مین یو ښه کردار والا ټولز دی کوم چې په هر یو سافټویر کې موږ دپاره بلکل ښکلی کار او کردار ادا کوي. نو مینوالو سوري تاسو یو مهرباني وکړئ چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ، که چا نی سبسکرایب کړی نو سبسکرایب کړئ. او اوس راځو د ریکارډنګ طرف ته. تاسو ته ما ویلو چې موږ به په نمبر هغه ټولز استعمالو کوم چې تاسو ته ما مخکې شارټکټ ښولي، لکه کنټرول پلس او چې کوم دی نو په دې باندې موږ فایل اوپن کولی شو. نو مینوالو په دې کې زه تاسو ته فایل اوپن کومه، کوم هغه فایل تاسو ته اوپن کومه کوم چې ما سره ساده ریکارډنګ پروت دی، نو د هغې نه به موږ رنګین یعنی ښکلی اواز والا ریکارډنګ څنګه جوړو. نو مینوالو زه اوس په دې کې هغه ریکارډنګ ګورم. مینوالو ما ته بلکل په نظر باندې رانغلو چې وجه څه ده، خو خیر ریکارډنګ به خامخا پیدا کول غواړي چې هغه هر څنګه وي، خو چې آډیو ریکارډنګ وي نو موږ به په هغې کې خامخا ایډیټنګ وکړو. نو چې ایډیټنګ پکې کله وکړو نو بیا به د هغې نه بعد په هغې کې بیا غالبا ما سره آډیو میلو شو، ما انپوټ کو. مینوالو دا ریکارډنګ زه تاسو ته پلی کوم، نو چې دا تاسو ته پلی کوم نو تاسو به دا اواز وګورئ او بیا چې کله موږ جوړ کړو په دې سافټویر باندې نو هغه اواز به تاسو هم ګورئ چې هغه څنګه جوړ شو، چې آیا د سټوډیو رنګ دی او که نه دی. نو انشاءالله چې د سټوډیو رنګ به وي، زه تاسو ته دا ریکارډنګ پلی کوم. ستا په صفت به کتابونه ډاکومه نبي، دا مې د ځان سره واده کړې ده، دا مې د ځان سره واده کړې ده، دا مې د ځان سره واده کړې ده، دا مې د ځان سره واده کړې ده. مینوالو تاسو اواز واورېدو، بلکل ساده اواز او هغه ما سافټویر ته انپورټ کو. اوس به په دې باندې زه مختلف افیکټس لګوم. هغه افیکټس تاسو د نیټ نه هم ډاونلوډ کولی شئ، بل دې سافټویر کې خپل هم وي. بل دې کې چې دی مین یو سافټویر دی ته وایي جی ایس نیپ. جی ایس نیپ چې کوم دی نو دا یو ښکلی سافټویر دی چې اواز کې ډېر زیات چینجز راولي. تاسو ما پې دا اپلای کو، اوس تاسو دې اواز ته وګورئ چې دې اواز کې چینجز څنګه راغلو. مینوالو اوس تاسو اواز ته وګورئ چې اواز کې سوري اواز کې چینجز راغو که رانغو. ستا په صفت به کتابونه ډاکومه نبي، دا مې د ځان سره واده کړې ده، دا مې د ځان سره. ها په یو افیکټس باندې مینوالو تاسو خپل اواز وکتو چې څنګه شو. د دې نه بعد به پې زه دویم افیکټس اپلای کړم چې هغې ته نوم اخلي کورس. نو کورس مینوالو تاسو دې ته ایکسټرا دویم هم رادنده کولی شئ، په دې کې خپل هم موجود وي او دې له به تاسو ایډجسټمنټ کوئ. ایډجسټمنټ به تاسو دې له په دې طریقې سره کوئ چې دا کم دا والیم دی دا په کم ځای باندې، دا به په کم ځای وي، دا به په کم ځای وي، دا یو مختلف چې کم دي دې له اوس ما الریډي ایډجسټمنټ کړی دی. دې ته وګوره دا به په 20 باندې، دا به په 74 اشاریه، دا چې دی دا به دې ته وګورئ دا تقریبا 1.2 غالبا دی 0.2 دی، دا 50 شو
اوس د دې ما ته پوره اندازه نه لګي چې دا څومره دی. دا دې ته تاسو په سکرین باندې کتلی شئ. دې سره یو شان تاسو جوړولی شئ. دا به پې موږ اپلای کړو. چې دا پې اپلای شو دې ته ګوره دې کې چینجز راغله. کلوز مې کړو. اوس د دې نه بعد به پې موږ یو بل افیکټس لګوو چې هغې ته وایي ایکو. ایکو نه بغیر آواز بالکل مزیدار نه وي. ایکو سره آواز کې ډېر ښکلي چینجز راځي. سوري د دې نه بعد یې تاسو بیا چې کومه چې ما پې کوم افیکټس اپلای کړو یا به تې دا افیکټس زه لر کړمه. اوس چې دا افیکټس ما لر کړو په دې افیکټس په دوران کې یې اپلای کومه چې آواز کې څونه چینجز راځي. دا و د یو افیکټس والا آواز کوم چې موږ پې جی اس نپ ولګولو هغې آواز دا دی. ستا په صفت بکی تبونه ډاکوما نبي. اوس چې دا افیکټس پې اپلای کوم نو انیبل مې کو. دا مې د ځان سره واده کړې ده. دا مې د ځان سره واده کړې ده. دا مې د ځان سره واده کړې ده. مینوالو په دا مې د ځان سره مینوالو دا والیم به تاسو له غوندې کم ساتئ. دې سره دې کې ډېر زیات چینجز راځي. که آواز د ډبل کس غواړئ نو هغه غوند دې سره چینجز راځي. نو ما دا په یو لیمټ سره ساتلی او دا مې پې اپلای کړو. اوس د دې نه بعد کلوز مې کو. د دې نه بعد راځو د ایکو. نو ایکو به دې کې مختلف دغه لیکلی شوي تاسو انسي لیکلی شوي لیکن تاسو به د هغې چینجز کوئ. چینجز به تاسو دا کوئ چې دلته به ولیکئ 0.4. صحیح شو. دلته به ولیکلی شي فی الحال زه 2 لیکم چې 2 کې اواز څنګه دی او بیا به انشاءالله 3 ولیکم چې 3 کې اواز څنګه دی. ستا په صفت بکی تبونه ډاکوما نبي. مینوالو دا وروسته اواز ډېر زیات سلو راځي. د دې لپاره به زه دا 3 کم. ستا په صفت بکی تبونه ډاکوما نبي. مینوالو دا 4 چې کم دی دا به زه 5 کم او دا 3 چې کم دی دا به 4 کم. ستا په صفت بکی تبونه ډاکوما نبي. مینوالو همدغه زوړ صحیح و لکه دلته کې موږ 4 ولګو او دلته کې 3 ولګو یا دلته هم 4 وي نو تاسو بیا چې کې خیر دی. ستا په صفت بکی تبونه ډاکوما نبي. ښه جي دا به اوس زه په دې باندې اپلای کوم اوکې مې کو. نو دغه ایکو هم پرې ولګېدو. اوس تاسو ټول اواز وورئ چې ټول اواز څه رنګې دی. ستا په صفت بکی تبونه ډاکوما نبي. دا مې د ځان سره واده کړې ده. 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 چې سوچوندې یما چې سوچوندې یما چې سوچوندې یما چې سوچوندې یما لیکم دې صفتونه نبي. دا مې د ځان سره واده کړې ده. دا مې د ځان سره واده کړې ده. مینوالو تاسو ټول ارڅو کتل بالکل څونه ښکلی اواز. دا په صرف کمپیوټر مایک او سافټویر باندې جوړ شي. سافټویر کم دی، مایک کم دی او کمپیوټر کم دی. سافټویر ستاسو د وړاندې دی اډاسټي په نوم باندې سافټویر دی چې تاسو یې د نټ نه بالکل فری ډاونلوډ کولی شئ. غالبا تاسو ته زه آیکن هم برابروم چې دا آیکن دی. دا د اډاسټي آیکن دی. تاسو ته په سکرین باندې بالکل ښکاري. اډاسټي انسټالیشن هم تاسو په لومبۍ ویډیو کې زده کړی چې تاسو د نټ نه فری ډاونلوډ کو نو بیا صرف سمپل مایک چې 300-400 روپۍ باندې تاسو هغه کېږي. که هغه نه وي نو تاسو ایرفون اخیستی شئ هم 400-500 روپۍ باندې کېږي. کوم که غوږونو هینډ فري وي د لیپټاپ کمپیوټر والا او سمپل کمپیوټر که تاسو سره لیپټاپ وي او که کمپیوټر وي نو تاسو پې دا ریکارډنګ دغه رنګې جوړولی شئ. بیا هم درته چې کوم او بیا هم چې کوم. ستا په صفت بکی تبونه ډاکوما نبي. دا مې د ځان سره واده کړې ده. مینوالو تاسو ته ما په تیر شوي ویډیو کې یو نوی ټریک یو نوی طریقې چل خولی و چې هغه کوم هغه دا طریقه وه چې تاسو دلته کې ریکارډنګ سټارټ کړئ نو دویم اواز ورسره هم ریکارډ کولی شئ. نو بیا ورته ګوره دویم ریکارډ ته.
ستا پا صفت بکی تبنا ڈاکا وما نبی دامی دزان سر وادا کڑی دا 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 چیسو جوندے یما چیسو جوندے یما چیسو جوندے یما چیسو جوندے یما لکم دی صفتنا نبی دامی دزان سر وادا کڑی دا دامی دزان سر وادا. مینوالو مالا پورا راتلونه او که راتلوم راله نو هغه داسې و چې دا د مانه مخکې رستو کېدل دې به تاسو ډېر په شوق په دغه سره کښېنئ ځان سره به مخې ته پاڼه هم کېدی چې ما څنګه ویلي دي چې هغه شانتې کوم خو خیر دی تاسو ته بیا هم پلی کومه زه به تاسو ته افیکټس یې پلی کوم بیا پلی کوم خیر تاسو به ووینئ چې څنګه د دې نه بعد ما کورس اپلی کړو دا ډبل پیرې به تاسو ته دا پیدا درکړي چې تاسو څه پرابلم وي هغه به تاسو په دې کې هم حل شي. ایکو آلریډي دا موږ سره سیو دی 4 نه 3 به کو غالبا ښه جي دا موږ سره اپلی شي. اوس تاسو د ګورئ اواز ته صرف وکړئ چې څنګه اواز دی لږ به دا خیر دی له به والیم هم لږ تیز کړو والیم د دې ځای نه هم تیزېږي دا تاسو دې ځای نه هم تیزولی شی دی خو ته ګورئ صحیح شو. ستا پا صفت بکی تبنا ڈاکا وما نبی دامی دزان سر وادا کڑی دا. مینوالو هغه اواز کې ډېر زیات چینج راغو زه به خیر دوباره ریکارډ کوم چې ستاسو دغه کلیر شي مایند کلیر شي چې بالکل داسې هم کېږي چې په یو مایک باندې بیل بیل ریکارډینګ هم کېږي. ستا پا صفت بکی تبنا ڈاکا وما نبی دامی دزان سر وادا کڑی دا 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 چی سجوندے یما چی سجوندے چی سجوندے یما چی سجوندے یما لکم دی صفتنا نبی دامی دزان سر وادا کڑی دا دامی دزان سر وادا کړی. مینوالو بیا هم پکې زه غلط شوم خو خیر تاسو به انشاءالله اوس دې کې ګورئ تاسو ته ما ویلي چې اواز نه کله شور ختمول غواړئ نو په دې ځای باندې ما سلیکټ کوم زه به لاړ شم افیکټس ته نایس ریډکشن ته به لاړ شم دا مې یو افیکټس دی په دې کې خپل موجود دی په دې باندې مې کلیک کوم اوس به دوباره په دې آل باندې کلیک کوم او چې آل باندې مې کلیک کوم نو دوباره به هم هغه افیکټس ته لاړ شم او اوکې به ووهم نو چې کم شور دی کې هر ځای کې دی نو به دې نه ختم شي. ګورئ بالکل تاسو کتل دې هم هغه شور ختم شو دې ځای هم ختم شو دې کې آلریډي نات هغه کړی ده. اوس راځم افیکټس طرف ته تاسو ته ما افیکټس آلریډي خولیو چې دا به اپلای کې کلوز. مینوالو ویډیو لږه غونتې غټه شوه خو کوشش وکړئ چې طریقه چل یاد کړئ چې چل مو یاد کو نو د ستاسو لپاره ډېره پیدا ده که تاسو بیا هغه خپل ریکارډینګ کوئ که نه کوئ خو چې چل یاد شو نو هغه ډېره پیدا ستاسو لپاره ورکوي. مینوالو په دې به زه اوس یو افیکټ سیوای اپلای کوم چې اواز کې لږ چینجز راشي نو پیچ د دې لپاره دی چې اواز کې به لږ نریوالی راځي نریوالی به څنګه راځي دې خو ته ګورئ. ښه جي موږ ته خو نریوالی پکې څه چینج درانه خو دې نه به معمولي غوندې دا چینج راولو دې ځای کې به 1 ولیکو هېڅ نه 1 به صرف ولیکو. اوس به اواز چیک کو چې اواز څنګه دی.
ډاکا وما نبی دا می د ځان سره وعده کړی دا 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 چې سوچوند یما چې سوچوند یما چې سوچوند یما چې سوچوند یما لیکم دي صفاتنا نبی دا می د ځان سره وعده کړی دا دا می د ځان سره وعده. اوس مینوالو یو بله طریقه ته پکې هم زه ښایمه خو انشاءالله ګورو چې که هغه پې پلی شو نو ډېره به ښایي. ښه جي تاسو دی خو ګورئ ما هغه ریکارډنګ چې دی سوري نوالو دا ریکارډنګ چې دی دا زه دې طرف ته سر ته رسول غواړم خو سر ته نه رسیږي وجه څه ده وجه به دې دا وي چې موږ به په دې به کلیک کوم او چې په دې مې کلیک کړو نو مینوالو تاسو به خامخا د دې ټولز دا به سلیکټ کوئ هله به دا دې سر ته رسي. نو اوس که تاسو چېرې دا ریکارډنګ زوم کول غواړئ نو تاسو ما ویلو په پلس به الریډي تاسو کلیک کوئ. اوس که تاسو دې ریکارډنګ ته دې خوا لغونتې خیال وکړئ نو دا بالکل یو شانتې دي دواړه ریکارډنګ ما راښکته کړه او دواړه بالکل یو شانتې دي. نو اوس به په دې کې درته زه یو سمپل غوندې ټول وښیم چې موږ به څنګه طریقې سره خپل ریکارډنګ یو نوې کوالټۍ ته اړو. مینوال دې نه ما آواز ختم کو تاسو بالکل کتی شئ دې نه ما آواز ختم کو د دې تقریبا د دې ځای پورې به دا آواز ډبلي د ځان سره وعده کړی دا دا می د ځان سره وعده کړی دا چې څو ژوندی یم د دې نه به دې سره یو داسې یو ټریک وکړو چې دا آواز به موږ سوري دا آواز به موږ کم کړو دا آواز هم کم شو په مزه مزه دا آواز کم شو. اوس راځو دې طرف ته نو دا به تقریبا د دې ځای پورې ډبل وچلیږي د دې نه بعد به دا بیا ختم شي. بالکل سمپل اسانه طریقې ده خو لږ غوندې ټایم به ستاسو نه خامخا غواړي. اوس دا زوم اوټ کوم تاسو ته به دې کې یو شکل کې یو نوې دغه ښکاري شي. اواز دې ځای کې ډبل شو مینوالو تاسو کتی شئ خو لیکن په دې باندې به زه ضرور پیچ اپلی کوم چې اواز کې چینجز راشي نو تاسو ته به بیا ډېر اندازه ولګي چې اواز کې څه نه څه چینجز راغلو. سوري داسې چلو شو आवाज کې چینجز هم نه راولي صرف आवाज به د دې خیر د لږ په مزه او سوري دی برابر وي. اوس आवाज تا ته پلی کوم چې आवाज څنګه اوس پلی کېږي. ستا په صفت به کتابونه ډاکه وما نبي دا مې د ځان سره وعده کړې ده. مینوالو आवाज به لږ غوندې یو طرف ته کېدی نه چې لږ غوندې چینجز پکې راشي معمولي غوندې. ستا په صفت به کتابونه ډاکه وما نبي دا مې د ځان سره وعده کړې ده دا مې د ځان سره وعده. आवाज باندې فرق باندې مونږ پوره پیو نه شو خو الریډي په دې باندې به زه افیکټس اپلای کوم. هغه افیکټس کم یو دی هغه افیکټس پلنجر په نوم باندې اوم دی کې یو افیکټس دی چې پې زه پلی کوم نو بیا به اوم आवाज کې ډېر زیات چینجز راشي خو هغه اوس ما ته په سکرین باندې نه راځي. ستا په صفت به کتابونه ډاکه وما
pitch 2 مینوالو په دې باندې چې زه پیچ اپلای کوم نو دی کې هغه چینجز دوباره راشي کم چې چینجز پکې موږ راوستي هغه چینجز پکې ختم شي نو خیر موږ بیا دوباره پکې جوړ کړو دا ډېر دونه ګران نه دی اوس تاسو به اواز اوس اواز تاسو اورئ چې بالکل ډبل اواز کسانو دی که نه دی ستا پا صفت بکتابنا ډاکا وما نبی دامې د ځان سره وعده کړې ده 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 چې سوجوندې یما چې سوجوندې یما چې کوم چینجز مینوالو تاسو ټول ولیده بس مهرباني به تاسو دا وکړئ چې انشاءالله زمونږ کم نوې کورسونه راځي د ویډیو په باره کې د تصویرانو په باره کې د دې نه بعد مختلف ویبسایټونه چې تاسو پیسې ګټل غواړئ د هغې باره کې زمونږ کورسونه راخطا دي تاسو په یوټیوب باندې بالکل فری کتی شئ نو تاسو مهرباني وکړئ چې زمونږ چینل سبسکرایب کړئ او د دې کورس بس د دې ځای پورې دا کمپلیټ شو انشاءالله که چاته پکې څه پرابلم وي نو بالکل تاسو په کمنټس کې واتساپ باندې او په ټیلیګرام باندې تاسو موږ ته بالکل رابطه کولی شئ د الله په امان